السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې اسټرالیا غواړي افغانستان سره چې کوم د FTP پروګرام 350 وړیزې لوبې دي دغه سیریز کینسل کړي. ویډیو در سره چې څومره شریکولی سئ شریکه کړئ، ځکه دغه اسټرالیا اوسه پورې دغه فیصله نه ده کړې چې موږ دغه سیریز کینسل کړې ده، بلکې دغسې خبرې ورکړې ده چې موږ دغه سیریز به کینسل کړو. نو اوس یې سر وخت ده چې افغانستان کرکټ بورډ باید د دغه سیریز پوښتنه وکړي. هندوستان خو موږ سره سیریز کینسل کړ، بیخي افغانستان پوښتنه ونه کړله چې تاسو ولې سیریز، یعنی تاسو دلته فکر وکړئ چې د افغانستان کرکټ بورډ څنګه ډارېږي د غټ غټ ټیمونه لکه هندوستان نه، استرالیا نه، انګلینډ نه یا دا نور ښه ټیمونه نه څنګه ډارېږي، پوښتنه ورنه نسي کولی. کم از کم چې افغانستان خو پوښتنه ونه وکړي څه خبره ده. هر واړه دوی تیر کال کې هم هندوستان ورته ویل موږ یې نه در سره کوو، دغه کال کې خو بیخي هغه خپلې لوبې اعلان کړي، افغانستان سیریز یې بیخي پوښتنه یې نه ده کړې او ویلي دي چې موږ افغانستان سره لوبه نه ترسره کوو. هندوستان باندې خو خزه او زور دی نه رسیږي، راځه استرالیا مو اوس روان ده افغانستان سره سیریز کینسلول غواړي. یعنی استرالیا نه نن چې کوم خبر راغلی ده تفصیل سره مې هغه بل میوند کرکټ نیوز په نوم باندې چې کوم فیسبوک پیج د هغه کې مې ویډیو ورکړی، هغه در سره وګورئ چې وجه هغوی څه ښودلې ده. خو مسخد استرالیا اوسه پورې کینسل کړی نه ده او دوی نه چې کوم ریپورټ نن راغلی ده، دوی وایي چې ډېر زر به موږ د افغانستان او د استرالیا سیریز کینسل کړو، یعنی موږ افغانستان سره لوبې نه ترسره کول غواړو. نو ویډیو در سره حتما شریکه کړئ چې افغانستان کرکټ بورډ خو کم از کم د دې پوښتنه وکړي او که چېرته کولی سي دغوی باید تیار کړي، یعنې استرالیا تیار کړي، خپل کوشش وکړي چې دغه سیریز کینسل نه سي، ځکه همیشه افغانستان چې غټ غټ ټیمونه سره اول خو لوبې نه ترسره کېږي، بیا چې لوبې ترسره سي بیا هغوی چې افغانستان ورته داسې بیخي پوښتنه نه کوي، بیا هغوی هم کیسه کې نه دي همداسې سیریز هم کینسل کړي او دوی ته بیخي خبره هم ورنه کړي. او دغه بل خبر غواړم د افغانستان رشید خان په هکله باندې زه تاسو سره خبر شریکوم چې استرالیا هغه بګ بیش لیګ کې خو خپله اخرنۍ لوبه ترسره کړه، بګ بیش لیګ یې پرېښوده، نن بیا ساوت افریقا ته هم رسېدلی ده. ساوت افریقا لیګ 10 جنوري باندې به که خیر شروع کېدونکی ده. د افغانستان چې کوم رشید خان د ممبئی انډین کیپ ټاون په نوم باندې یو ټیم د دې کیپټنسي هم ترسره کړي. دغه سکواډ هم تاسو کتلی سئ ډېر زبردست ټیم د کوم چې رشید خان به که خیري دغه 10 جنوري باندې شروع کېدونکی ده. دلته وګورئ تاسو ریسي وینډرډوسن دا د ساوت افریقا ډېر ښه بیټسمین ده، دا بل ویسلی مارشل دا هم د ساوت افریقا ډېر ښه بیټسمین، دا راونډرانو کې تاسو وګورئ ډېر ښه راونډران دي، دوی سره خاص کر لیم لیوینګسټن د انګلینډ ډېر ښه هیټر ده، اوډین سمیت دا د ویسټ انډیز راونډر ده، او سیم کرن که تاسو کتلی په ورلډ کپ کې یعنې دغه آی پی ایل کې هم په ډېره قیمته بیه باندې 13.5 کروړ هندي پیسو باندې سیم کرن خرڅوی، دلته د رشید خان دوی ټیم سره ده. دغه بل ډیولډ بیل ویس دا لوبغاړی هم تاسو وګورئ، وکټ کیپرانو کې تاسو وګورئ ریک کرن ده، کرنټ لوولس ده، او د افغانستان بالرانو کې د افغانستان رشید خان ده، وقار سلام خیر ده، کګیسو رباره ده، هینډریکس ده ورسره، جوفرا آرچر ده ورسره، جوفرا آرچر ډېر زبردسته لوبغاړی ده. نو دغه د رشید خان دوی ټیم د کوم بسې په ساوت افریقا لیګ کې که خیري 10 جنوري نه دغه لوبې شروع کېدونکي دي. ویډیو در سره حتما شریکه کوي، خاص کر افغانستان کرکټ بورډ باید دغه د استرالیا چې کوم د افغانستان سره لوبې کینسلول غواړي دغه کینسل نه سي او استرالیا تیار کړي چې افغانستان سره په حال کې د FTP پروګرام لوبې ترسره کړي. که چېرته استرالیا نه مني نو باید ICC ته حتما د استرالیا شکایت افغانستان وکړي. خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.